طالبانو د مخابراتو 10 سلنه مالی د پیسو اندازه اعلان کړله. سلام ستړي مشئ، زموږ په امیر پلس چینل ته په خیر راغلی. د محمد اشرف غني له دورې را په دې خوا د ټلیفوني کریډیټو 10 سلنه دولتي مالیه وضع شوه چې هغه مالیه اخیستل اوس هم دوام لري. اوس 4 میاشتې تیریږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او هغوی اوس د ټلیفون مالیه ټولوي. خو دا چې څومره پیسې دوی په خپله دوره کې په لاس راوړي او چیرې دي، د طالبانو د مخابراتو وزارت ویان عنایت الله لیکوزي ویل چې دوی د ټلیفوني شبکو له درکه تر اوسه پورې د 1.5 میلیارد په اندازه پیسې راټولې کړي دي. الیکوزي ویل په یو شمېر سیمو کې چې مخکې مخابراتي سایټونه نه وو فعال، دوی فعال کړي او په دې برخه کې یې پرمختګ کړی دی. تر دې وړاندې د جمهوریت دوره کې د مخابراتو 10 سلنه مالیې په هکله څو ځله شکونه او څېړنې رامنځته شوې وې. هغه مهال د وخت وزیرانو او مسؤلینو د دې پیسو په برخه کې فسادونه وکړل او دا پیسې غلا کړلې. تر اوسه د طالبانو د دورې هم هیڅ نه دی معلوم چې دا پیسې به کره شمېره وي او که به چیرې بیا هم پکې فساد شوی وي. د طالبانو د مخابراتو وزارت له دې اعلامیې داسې بریښي چې دوی د تیر په پرتله زیاتې پیسې د مخابراتو له 10 سلنه مالیې څخه په لاس راوړي دي. خو دا چې دقیق ارقام نشته چې وښایي د طالبانو په واکمنۍ کې دا پیسې رښتیا هم زیاتې شوي دي. د طالبانو پر اتاک پر افغانستان د اقتصادي کمزوریو زوروره څپه راغله چې ټول افغانان یې هیښ پیښ کړل او د دې هیواد ټول نظم یې د سقوط پر لور ټیل واهه. د طالبانو له دولت څخه عام افغانان غوښتنه لري چې په اقتصادي او کاري برخه کې د اسانتیاوې رامنځته کړي او خلکو ته د یوه ګولۍ ډوډۍ د ګټلو زمینه برابره کړي.